हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी तासु गनी रहमान खबरे कोي? जी बिल्कुल زه هغه خبره کوم غنی رحمان صاحب. जी تاسو مور موږ سره دلته په هسپتال کې دا او د هغې د اپریشن لپاره پیسو ضرورت دی چې مازدیګر تاسو پیسې راوړئ نو اپریشن به وشي. جی څونه خرچه په هغې راځي؟ باغې باندې خو به 2 لکه روپۍ راځي جی او پیسې هم راولړئ نو بس تاسو د مور اپریشن به ونه شي. نه زه انتظام کوم تاسو اپریشن دپاره ځي سامان ریډي کړئ ښه جي. کوم خان وعلیکم سلام. څنګه رالی لکه خان د مور اپریشن مې دی او د پیسو ډېر سخت ضرورت دی. ما کوئی 2 لک روپۍ مدد دې راله وکړو. ته خو غریب سړی یې مړه، کار روزګار دې هم نشته، ته به ما له څه کم ځای نه پیسې راکې. خان الله به خیر کړي، الله پاک به صله وباسي در به کم دله خو مور اپریشن مې دی مازدیګر او ډېر سخت ضرورت دی خان. ځه مړه کار روزګار دې نشته، ځه که دا موټر سایکل پکې راته پرېږدې نو بس بیا به راله درکړم. خان دا خو ما ډېر په مینه ما ځان لا اخیستی دی او په دې باندې زه روزانه مزدورۍ لځم. نه 100 روپۍ دې پکار دي خان 2 لک روپۍ مې پکار دي. 2 لک روپۍ نشته خو 1 لک روپۍ دې را سره هغه به راله درکړم. خان یو هفته بعد بیا ته واپس کوم او دغه 1 لک خو پیر خال راکړه که نه ډېر احسان به دي را باندې. او که یو هفته کې دې واپس نه کړې نو بیا به دا موټر سایکل زما وي. صحیح ده خان، ډېره مننه، الله دې عزت وکړه خان. واو مړه باید دا دې درله ولې په سترګو ړوند دې سو دا وګوره موبایل دې راله غونډ مات کو د دې تاوان به څوک راکړي؟ شبه خفه نه شي وروری خطا کې خان دې کې زما غلطي نه وه. د څه غلطي؟ خلق بکه بکه دې کتلو موبایل دې راله مات کو د دې پیسې به څوک راځي؟ خان ما سره خو پیسې نشته. دا شاپر تی والا شبه خان مه کوه. لا تخته خدا سوا ګرمي دی یار. هلکه یار د دې هلک نه خو شاپر په زوره واستو چې اخر په دې کې به 200 جاویزاده ته چیک کچې څه دي پکې؟ هاو کنه یار وی لکه پیسې ټولو ډېرې پیسې چټ هم پکې دی لکه دا چټ ته څه دی ته چیک کا ته ورګه یار چې په دې کې به څه لیکلي. هلو جی ستاسو د مور د اپریشن ته خو 1 غنټه پاتې را تاسو خو د پیسو ډېر تنظیم ونه کو. هلکه وروره تا خو موږ ته اړو دا ونه چې زما د مور اپریشن یار ما خو دا چټو کتو په دې کې دا لیکلي دي چې ستا د مور اپریشن دی او هلکه 1 غنټه پاتې دی هلکه ستا مور اپریشن ته دا واخله ستا پیسې او دې کې 1 لک روپۍ کمې دي خو دا واخله زما د طرف نه او خپل مور له دې اپریشن خامخا وکړه. صحیح ده خان الله دې عزت وکړه خان، الله دې خوشحاله کړه، الله دې په ژوند خوشحاله کړه. ډېره مننه سر ورشه. ډېره مننه. کله هم د یو بېوسه او د لاچاره پیسو ته سترګې مه نیسئ، څه په ده لګي د هغه ډېره غټه مجبوري. خوشحاله اوسئ، ویډیو مخکې شیر کړئ.